د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالی وایي روان کال یې له طبیعي او غیر طبیعي پیښو زیانمنو څه باندې 6,000 کورنیو سره د شاوخوا 8 میلیونه افغانیو په ارزښت مرسته کړې. په روان کال کې نو تقریبا د شاوخوا 5 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې موږ خلکو ته بشري او اضطراري او انکشافي برخه کې مرستې رسولي چې دا به تقریبا تر 6,500 کورنیو ته په مختلفو برخو کې رسیدګي سوي. د یاد ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالی زیاتوي چې د نقدي او غیر نقدي مرستو ترڅنګ د میدان وردګ ولایت په 3 ولسوالیو کې تر 150 پورې کورونه په بشپړ او نیمه بڼه رغولي دي. د جملې نه تقریبا په بیسود، جلیز او سید آباد کې 1.5 پورې کورونه مونږ په بشپړ ډول او په نیمه ډول چې د ترمیم ضرورت و ترمیم کړي دي، څوک هم په بشپړ ډول جوړ کړي دي او هغه خلک چې هغه بل ځای کې کډوالو کرایي کورو کې اوسېده هغه هم راوستلي په خپلو کورونو کې میشت سوي دي. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې د مرستو ترڅنګ د ناچاودو توکو د له منځه وړلو په موخه د میدان وردګ ولایت په ډیری سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونه کار کوي چې لسګونه حلقې ماینونه او ناچاودي توکي پیدا او له منځه وړي دي.